قدرمنو دوستانو په کوواټ کې چې کومه دردونکې واقعه مخې ته راغلې وه په کوم کې چې یو د قوم محسنه او ډاکټر ډېره په بېدردۍ سره وجلې وه هغه د دواړو کسانو وجلی دی دغه دواړه پکچر دغه دواړه تصویران تاسو ته راښکاري د یو نوم سیف علي دی او د بل نوم خیاط دی دا دواړه اوس په موقع باندې تښتېدلي دي دا څوک دي او دی ولې دغه کار وکړو چې دی دومره غټ قدم اوچت کو بیا د دې ځای نه وتښتېدو اوس دی چرته دي په کومو حالاتو کې دي آیا دا پولیس ګرفتارولی شي یا نه دا ټول تفصیل راغلی دی ویډیو تر اخره راسره وګورئ خو کوم ملګري چې زموږ چینل کې نوي دي نو مهرباني وکړئ چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ دوستانو چې کله هم دغه دواړو دغه ډاکټر ووجله نو بیا په دغه ټایم باندې دا دواړه د موقع نه فرار شو اوس دغه دواړه پولیس ته مطلوب دي پولیس د دوی پکچر د دوی ډیټا هر څه کولیکټ کړي دي جمع کړي دي او دغه تصویران په سوشل میډیا باندې هم شیر کړي دي چې دغه دواړه چاته هم په نظر باندې راشي چې کومې علاقې کې هم وي نو تاسو قریبي چې کومه هم تاڼه وي په هغې کې اطلاع ورکړئ ولې دوی چې کوم کار کړی دی یو د قوم محسنه یو ډاکټره ډېره په بېدردۍ سره وجلی دی د دوی معاف کول هېڅ چارې هم نه دي په کار چې چېرته هم په نظر راشي پولیس ته اطلاع ورکړئ